بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 13 اپریل کال 2018 چې د دوشنبه ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په موضوعاتو کې د افغانستان، پاکستان او بالخصوص بیا د نړیوالو موضوعاتو کې په پاکستان کې د امریکا او د ایران مذاکرات او د دې مذاکراتو نه د امریکې د مرستیال ولسمشر جی ډي وینس یو ځلي بدون د کوم دلیل او ماجه دغې نه تصمیم نیول چې ترک د مذاکرې وکړي او هر سفر چې په خپله لویې پوښتنې دغه کړي دي چې ولې داسې څه پېښ شول چې دوی دفعتاً خپل تصمیم ونیوه او د دې نه ووتل او همدارنګې په آینده کې د اسرائیل او د امریکې پلانونه په سیمه کې په بلجیم کې د اسرائیلو لپاره د اسلحې د تیاري چې د انګلستان د خوا نه ورته تلله په دې باندې تبصره لرو، ځکه چې صدر اعظم د انګلستان خو ویلي چې موږ په اسرائیل تحریم لګولی، د آرم امبارګو هم کړې ده. د آرم امبارګو باوجود دا څنګه د اسلحه لاړله او همدارنګې په همدغې موضوعاتو باندې ستاسو حضور ته جزئیات نور هم وړاندې کوم. راځمه لومړی د پاکستان کې پس له هغې نه چې جی ډي وینس د خبر خو داسې و چې دوی لا تللي وی نه و چې دا انفجارات شوي دي، خو زه فکر کوم چې نه دا ټول پلان شوی کار غوندې و کې د خپله امریکایانو کړی، ځکه د اسلام آباد او د پنډۍ ټول کنټرول د امریکایانو په لاس کې و او دوی ته به خبر راغلی چې دلته انفجارات کیږي. خو په اسلام آباد کې لوی چاودنې شوي دي او دا د مذاکراتو یا د خبرو اترو دغه تالار ته نږدې په ساحه کې شوي دي او دوه کسه دوی نیولي دي چې په وخت د ریموټ کنټرول په ذریعه باندې بمونه یې هلته ایښي وو چې بیا یې وروستو الوزول، خو کسان دوی نیولي دي. همدارنګې د بلوچستان په ولایت کې د ازادي غوښتونکو د پنجاب پر اردو باندې برید کړی دی، کافي کسان یې ترېنه وژلي او ټپیان کړي دي. همدارنګې په 12 اپریل یعنې پرون ورځ مجموعاً 15 عملیاته په خیبر پښتونخوا کې شوي دي چې وزیرستان جنوبي کې 6، په پېښور ولایت کې 3، باجوړ ولایت کې 2، په کرک ولایت کې 2، د لکي مروت په ولایت کې 1 او د دیر اسماعیل خان په ولایت کې 1 عملیاتونه ترسره شوي دي. خو جزئیات یې ما ته لاسته نه دي راغلي، صرف دغه تعداد دی زما لاسته راغله، دا مې تاسو سره شریک کړل. اوس راځو په مذاکراتو کې او ولې د مذاکرات نتیجې ته ونه رسېدل. د ناکامه لفظ چې بعضې دوستان ورته استعمالوي هغه غلط دی، ځکه چې ناکامۍ په صورت کې خو سیده بیا د جنګ او دغې مسله منځته راتلله. دی نه دي ویلي چې دا ناکامه شوې ده، دی دا وویل چې توافق ته سره ونه رسېدلو، موږ خپل غوښتنې دوی ته ورکړئ، ځکه چې دوی یو ځل یو مسوده پرون لیکلې وه وړمه ورځې هغه سره تبادله کړې وه، بیا پس له هغې نه بیا د شپې د خوا نه دوی بله مسوده ولیکله چې پرون دوی سره شریکه کړله او کله چې هغې کې دوی ایران د دوی مسوده کاملا رد کړله د امریکا، ځکه کوم غوښتنې چې امریکا کړې وه هغه ونه منل شو د ایران د خوا نه. نو پس له هغې نه خبرې کوشش دې ته روان و چې دویم دور د ناستې هم وشي او که ممکنه دریم دور دې هم وشي او حتما خبرې به مخکې ځي، ځکه چې په خپله د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایي دا خبره وکړه چې ډېر خبرې مخکې تللې وي او ښې مخکې ته تللې وي او په نورو جزئیاتو باندې لګیا و دوی سره خبرې کولې او په خپله جي ډي وینس هم دا خبره وکړه چې خبرې ښې روانې وي خو توافق ته سره ونه رسېدلو. نو چې ښې روانې وي دا دفعتاً ولې جي ډي وینس تصمیم ونیوه او یو دفعه یې پاکستانیانو ته ویلي چې دوی مذاکراتو ته ادامه نه ورکوي او د نورخان میدان هوایي خواته چکلالي خواته روان شول او هغې نه تیاره کې کېناستل او دوی د ملکه ووتل. د ده علت معلوم نه شو، خو صرف دومره دوی ویلي چې موږ کوم نتیجې ته ونه رسېدو. دا خبره هم جي ډي وینس وکړله چې د خبرو اترو په دغه 21 ساعته چې دوی خبرې اترې کړي دي په دې کې د 10 ځلې د ډونالډ ټرمپ سره خبرې شریکې کړي دي
او هغه سره پیسې په جریان کې وو او چون دا اوربند 14 ورځو لپاره دی ممکن چې دی په دې باندې به نور هم سره غور او دغه وکي او دویم راوند او دریم راوند به کېدی شي چې د ویټکاف او د بهرنیو چارو وزیر د ایران ترمنځ په یو ځای کې وشي او بیا به بیرته د میز سر ته راځي. معنی دا ده چې اوربند کاملا له منځه نه دی تللی، معامله ختمه نه ده، داسې نه ده چې دی به بیرته برید خواته ځي او جنګ خواته به ځي، دی به بیرته میز سر ته راځي، ځکه چې خپل ایرانیانو هم دا وویلې چې دا مذاکرات د پاکستان نه امریکایانو غوښتي او پاکستان مونږ ته راغی، مونږ ته دا وویل چې امریکایان مذاکرات غواړي او خبرې غواړي، نو مونږ خپل شرایط ورته کېښودل او زموږ لیست امریکایانو ومنه او په هغې کې تاسو ته پرونه مونږ وویلې چې دی کله چې ورته ویل چې د لبنان اوربند هغه اوربند هم دوی وکړ، دی چې ورته ویل چې زموږ هغه 7 میلیارده ډالره د کوریې جنوبي نه انتقال شي هغه هم دوی ومنه. نو دفعتا څه داسې خبره وه چې دی دا میدان پرېښوده او وتښتېدل. ویل کېږي چې د ده تر شا یو بله لویه لوبه روانه وه، خو هغه لوبه دا وه چې که تاسو ته یاد شي ما تاسو ته په 23 د مارچ باندې دا ویلي و چې په 21 د مارچ کې د امریکا یو لویه بیړۍ چې 10,000 میزایلونه پکې وو دا ایرانی راکټونو میزایلونو ووهله او دی غرقه کړله په ظرف د 14 دقیقو کې د اوبو تل ته لاړه او د 58 میلیارده ډالرو 58 میلیارده ډالرو خساره امریکې ته واوښتله. او که تاسو معلومه د هماغې نه بعد امریکې بیا د برید خبرې نه کولې، د 22 ساعتو دغه یې ورکړه الټیمیټم یې ورکړه، بیا د 3 ورځو یې ورکړه، بیا د 5 ورځو یې ورکړه، بیا د 10 ورځو ورکړه. او کله چې د الټیمیټمونه یې ورکول که ستاسو یاد وي ما تاسو دا خبره کوله چې دا امریکا وخت او زمان په بیه اخلي، ځکه چې دا کشتۍ غرقه شوې ده، دوی سره اسلحه وجود نه لري. دا خبرې ما پرون وړمه ورځ هم تاسو ته کړې وې چې امریکا په سیمه کې اسلحه نه لري چې جنګ وکړي، دا منتظر د هغې کشتۍ ته و چې 3 هفتو کې را رسېدله. اوس که تاسو حساب وکئ د 21 د مارچ نه تر ننه پورې چې نن تاسو حضور ته زه ناست یم 13 د اپریل دی، ټول کېږي 22 ورځې او دا کشتۍ را رسېدله په 21 ورځ باندې. نو کله 21 ورځ چې سیمې ته را رسېدله دوی د ده نه یېرېدل چې مبادا که دا کشتۍ سیمې ته راشي او دا ایرانیان ووهي او دام غرقه کړي نو 58 میلیارده خو هغه وه، دام کم از کم د 58 میلیاردو تر 80 میلیاردو ډالرو دکې بیا اسلحه ده. که دی هم غرقه کړه نو بیا د امریکا د آینده یو کال لپاره د هیڅ سیمه کې د جنګ او د دې نه و. نو دی ویلې دې لپاره چې دی مصروفه وساتي په اوربند کې او په دې خبرو اترو کې دی مصروفه کړل، هغه کشتۍ د دې چې راشي کم از کم د دې 40 کشتیګانې چې سیمه کې دي دغه ټول د آینده 3 هفتو 4 هفتو لپاره 2 ځلې مکمل د جنگي موادو لپاره د اکمالات کیږي. دا لوجستیکي اکمالات د دې کاملا تکمیلېدل او نظامی تجهیزات د دې لپاره داسې ښکاره کیږي چې پرون چې بله ورځ دوی ته دا کشتۍ را رسېدلې ده، ځکه اوربند و ایران خو د تعقیبول نه کول، کشتۍ یې نه وهله. نو کشتۍ په دې 2-3 ورځو کې ځان ساحې ته رسولی دی، دا مواد دوی کوز کړي دي او پس له هغې نه دوی دا د اوربند مسله ختمه کړله او هلته بیرته ډونالډ ټرمپ د ده اخطار ورکړ چې زه به د هرمز تنګه زه محاصره کوم او کشتۍ به نه تلی شي او نه به راتلی شي. د ده شاته دغه یو لویه لوبه ښکاري، چونکې دغه کشتۍ نه وه او دوی سره اسلحه نه وه، نو دوی دا کار وکړ. که چېرته فرضاً اوربند نه وی او دا کشتۍ را رسېدلی خو دا ایران دم وهله، دا یې وهله او دم غرقېدله، چې دا غرقېدله بیا نو امریکایانو وضع ډېره خرابېدله. دومره خو دیم دغه نه دی چې 58 میلیارده ډالرو یو ځل یو کشتۍ غرقه شي، بیا بله کشتۍ چې 3 هفتې بعد را ورسېدله هغه یې ورته والی وی چې بیا دوی بله 3 میاشتې 3 هفتو نور 4 هفتو بله کشتۍ ته و هغې کې هم خدای خبر چې دوی سره هلته شاته دونه مواد شته چې بله کشتۍ د 10,000 میزایلونو نه ډک کړی وی. 10,000 میزایلونه خو فکر نه کوم چې دوی سره بیا نور به وو. نو د ده لپاره دا یو ډېره لوی دغه و او دغې لپاره دوی دا کار وکړ، ایرانیان یې مصروف وساتل او خپل کار وویسته. همدارنګې
د دې په قراردادونو کې چې په دې مذاکرات وخت کې کړیو د هرمز د تنګي یا ابنای هرمز د خلاصولو خبره امریکایانو مخکې کړې وه د هستوي یعنی د اتومي اسلحې کاملا سر کېدلې دا کړیو او بیا د هغې په نتیجه کې د امریکا د خوا نه تحریمات یا د بندیزونو لرې کېدلو او د جنگ خاتمه وه دا څلور دغه د دوی منځ کې وو چې دوه د یو طرف نه دوه د بل طرف نه څلور مادیو باندې دوی دغه خبرې کولې د دغې خبرو مذاکراتو په وخت کې امریکا یو کوشش کړی چې دوه د دوی د نفتو کشتیګانې د هرمز د تنګي نه راوختې وي راتېرې شوې وي او کله چې مذاکرات روانو پرون وړمه ورځې نو په هغه وخت کې ایرانیانو اطلاع ورکړې وه خپل هیات ته اسلام آباد کې چې دوه کشتیګانې راننوتې لپاره د پټرول او یوه کشتۍ را روانه ده جنګي کشتۍ ده د برید هڅه لري تاسو یې خبرو کې مصروف کړی یاستئ کشتۍ را روانه ده برید کوي نو دې وخت کې پاکستان سره تماس ونیول شو پاکستان دا خبره امریکایي هیات ته ورسوله او چین چون هلته هیات هلته و د روسیې مو چون ناظرینو هلته هغوی ته هم دا خبره ورسول شوله او ایران د دې هیات چې هلته خبرو ته تللی قالیباف دوی ورته 30 دقیقې نیم ساعت وخت ورکړ که په نیم ساعت کې دا کشتۍ متوقفه نه شو بیرته یې مخه ونه ګرځوله زمونږ به دا کشتۍ ولو لپاره دی چې څو ځلې دوی باندې د شانه وار شوی نو نور وار خو دوی په ځان نه شو منلی نو دوی ویلو لکه چې بیا موږ دلته خبرې کړلو او هلته نظامي برید یې وکړ نو دوی ویلو دا کشتۍ موږ غرقوو بیا د هغې کشتۍ مخه ونیول شوله او دوی بیا پس د هغې نه مذاکراتو ته ادامه ورکړه یعنې مذاکراتو کې یو خلل راغلی و یو بندیز راغلی و چې مشکلات یې زیات کړي وو همدارنګې د بلژیک حکومت دا دغه کړی دی چې د هغې یو رسنۍ ده په نامه د RTL هغې دا ویلي دی چې د انګلستان یو ترانسپورتي تیاره چې د اسلحې نه ډکه وه او اسرائیل ته تلله دلته ناسته کړې ده او د دې نه به بیرته الوتله دوی پرې پوه شوي دي چې دا ملکي تیاره نه ده او دا نظامي اسلحو نه ډکه ده او د انګلستان نه دا دغه شوې ده دغه دی هلته بنده کړې ده ځکه چې بلژیک خدا خبره کړې وه چې د دې فضایي او ځمکه د امریکې د تیارو لپاره یا د اسرائیل د تیارو لپاره چې د ایران په خلاف وي دوی اجازه نه ورکوي که تاسو ته معلومه وي پرون وړمه ورځې په تاریخ د 10 د اپریل باندې ما تاسو یو خبر درکړی و چې د انګلستان صدر اعظم د نتنیاهو د محکمې غوښتنه هم کړې وه او همدارنګې په د اسلحو بندیز یې پې اعلان کړی و یعنې آرمز امبارګو یې پې لګولې وه ویلو چې راکټ میزایل رادار تیارې هر څه به د انګلستان چې پخوا اسرائیل ته ورکول کېدل دا به نه ورکول کېږي اما موږ نن ګورو چې د بلژیک رسنۍ RTL وایي چې دا تیارې د انګلستان نه اسلحه اسرائیل ته وړله اوس دا نه معلوم نه ده چې انګلستان حکومت په ده پوه وي چې دا اسلحه تلله یا دا په انګلستان کې د یهودانو لابي په پټه ځکه دلته هم کمپنیګانې چې دي سرمایهداران چې دي یهودان دي نو دا د صدر اعظم او د انګلستان د حکومت نه په پټه توګه دا کار شوی دی او که په ښکاره شوی که په ښکاره شوی خو دلته د انګلستان دوغله لوبه ښیي چې نړۍ ته یو څه وي یعنې ایران ته ځان نږدې کوي چې پټرول ترلاسه کړي او د دې غاړې نه دلته پټ اسرائیل ته اسلحه کومک کوي نو دا به دوی په ګټه نه یو دا دوی ته به ډېر ضرر وکړي او که چېرته دوی دا اعلان وکړي چې موږ خبر نه یو دا اسرائیلي لابیګري ده نو په دې څه کې کېدای شي لږ زره دغه دوی ته وشي همدارنګې سکای نیوز خبر ورکوي چې د انګلستان صدر اعظم سټارمر ویلي دي چې انګلستان به هیڅکله د امریکې د هرمز د تنګي د بندولو حصه ونه ګرځېږي یعنې هغوی سره په دې بابت کې دوی هرګز مرسته ونه کړي ځکه دا یې چا په ګټه نه ده او امریکې دا تصمیم نیولی دی چې د تنګه د هرمز به بندوي نو خبره دلته ده چې تنګه د هرمز خو ایران بنده کړې وه او همدا امریکې کوشش همدا او دا مذاکرات هم دې ته کول چې تنګه د هرمز خلاصه شي نو که خپله یې بنده کړي خو ایران هسې هم بنده کړې ده دې کې خو ایران ته نقص ډېر نه دی دې کې تاسو ته معلومه ده چې نقص ټولې نړۍ ته دی دې نه معلومیږي چې امریکا د ټول هغه ملکونو نه چې راتلل او
ایران اجازه ورکوله چې تیل وړل نفت وړل، نو دلته امریکې ته به دا زور ورکړی چې ښه ټوله دنیا زما خلاف ده، راځي پټرول وړي، راځه زه دا ځای بندوم، لکه وینزویلا باندې چې بند کړې وه. نو په دې باندې خو ایران ته کوم ضرر نه رسیږي، ضرر خو هغه ملکونو ته رسیږي چې پټرول ورته تلل، لکه جاپان ته تلل، چین ته تلل، یا فرضاً نور نړۍ فرانسویانو وړل، اروپایي ملکونو ته راتلل، دا خو د هغې ضرورت رفع کېده. خپله امریکې هم ویلي چې که چاته ضرورت یې رفع کېږي وړي دي، او ایرانیانو خو دا هم اعلان کړی و که امریکا هم وړي زموږ شرایط دې ومني راته کښتۍ تېرېدی شي. مګر دفعتاً دوی دا کار اوس وایي چې موږ دا بندیز لګو. که دوی دا بندیز ولګوي ایران ته هیڅ ضرر نه کوي. دا ایران تیل دې نه خرڅېږي، هغې د پروا نه کوي، اوس دې نه خرڅېږي، خو د دغه 80% خوراکي مواد چې د قطر او دوبۍ او بحرین او د عمان او د دې چې په دې تنګه د هرمز راتېرېږي، دا خو دا خلک د ولږې نه مړه کېږي. ته چې دا ځای بند کړې ستا خپل ملګري د ولږه نه مړه کېږي. نو ضرر خو ایران ته نه دی، ځکه ایران خو خوراکي مواد ته ضرورت نه لري. ایران خو ډېر لوی مملکت دی، خپله خوراکي مواد تولیدي، خپله یې خوري. عربي ممالک خو دشتې دي، دوی خو نه لري خوراکي مواد. او مثلا هغه ملکونه چې هیلیم ته ضرورت لري، لکه خپله امریکا هیلیم ته ضرورت لري، 6% هیلیم د قطر د تنګې هرمز نه ځي. که ته تنګې هرمز بند کړي، اوس دغه تایوان هیلیم نه لري، سبا 14 د اپریل د هغې فابریکې ټولې بندېږي، کوم شیان چې د هیلیم نه جوړېږي، لکه موبایل، لپټاپ، تلیفون، تلویزیون سکرینونه، د طیارو کې د استفاده، هلیکوپترو کې د استفاده. دا خو امریکا پیسه خپله پته شوی، او دا یو موفقه استراتیژي نه ده، دا یو ناکامه استراتیژي ده. او آخري خبر د نن ورځې دا دی چې سرګي لاوروف ویلي دي چې موږ د هغه ملکونو سره په خبرو کې یو چې د اسرائیل او د امریکا د تجاوز نه په تنګ راغلي دي، د دوی دا لوب او پالیسي دوی نه خوښوي، او دا زموږ استراتیژیک ملګري دي، او د هغوی سره خبرو کې یو تر څو چې موږ وشو کولی د اسرائیل او د امریکا د دې تجاوزاتو او د دې بریدونو او غلطو لارو چې نړۍ ته مشکلات خلق کړي، د دې مخنیوی وشو کولی. نو دا زما د نن ورځې خبرونه او برنامه چې تاسو حضور ته مې وړاندې کړه. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښه کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې ستاسو حضور ته دوباره حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.